بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرونو سرټکی. تهران کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د تشریفاتو له عمومي رئیس علي اکبر نظري سره د اسلامي امارات سفیر لیدنه. هیواد کې تیرې یوه اونۍ کې د ښځو د حقونو اړوند 1 قضیو ته رسیدنه. او د امریکا په کنټاکي ایالت کې د یوې بارونکې الوتکې د لوېدو له کبله د وژل شوي شمېر 12 تنو ته لوړېده. تلې مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبې د روان کال د لړم 15مه نېټه ده. زه یم دا بشپړ خبرونه دي. په تهران کې د اسلامي امارات سفیر مولوي فضل محمد حقاني د ایران د بهرنیو چارو وزارت د تشریفاتو له عمومي رئیس علي اکبر نظري سره کتل دي. تهران کې د افغانستان سفارت وایي چې د کتنه کې دواړو لوریو د ډیپلوماټیکو همکاریو د پیاوړتیا د لارو چارو او د افغانستان سفارت او ایران د بهرنیو چارو وزارت ترمنځ د تعاملاتو د پیاوړتیا په تړاو خبرې کړې دي. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت وایي چې محتسبینو روانه اونۍ کې د ښځو د حقونو اړوند 1 قضیو ته رسیدنه کړې ده. یاد وزارت زیاتوي چې محتسبینو دغه راز په یاده موده کې 109 رواني ناروغان راټول کړي او د درملنې په موخه یې روغتیايي مرکزونو ته ورپېژندلې دي. همدارنګه په دې موده کې نه کوډګر نیول شوي، 26 د دښمني قضیې حل شوي او له سوداګرو او کسبکارانو سره 88 د عامه پوهاوي ناستې هم ترسره شوي دي. د غزني ولایت په نوې ولسوالۍ کې د څه باندې 130 میلیونه افغانیو په ارزښت د 111 پراختیایي پروژو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د کلي د بیارغونې او پراختیا وزارت وایي چې دې پروژو کې د سړکونو، پلونو، پلچکونو، استنادي دیوالونو او د اوبو لګولو کانالونو جوړول شامل و. او وروستۍ خبر ده چې د امریکا په کنټاکي ایالت کې د یوې بارونکې الوتکې د لوېدو له کبله د وژل شوي شمېر 12 تنو ته لوړ شو. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دغه الوتکه تېره ورځ پورته کېدو پر مهال لوېدلې ده. د کنټاکي ایالت د چارواکو په وینا په الوتکه کې د سپارو 3 تنو په ګډون 9 تنه نور پر ځمکه د الوتکې د لوېدو په وخت کې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. قدرمن لیدونکو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښه جاري.